بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، لمړی جلد، اتمه وحده، اتمه برخه، الوحدة الثامنة، درې څلوېښتم نمبر درس، دریم حوار، الحوار الثالث. په دې حوار کې او د هغې حوار یو فرق دا دی چې هلته د مذکر صيغه استعمالیدله، دلته به د مؤنث صيغه استعمالیږي. هلته فرض که اول زده کوونکي او دویم زده کوونکي، یا فرض که خالد و محمود، وګورو عثمان او علي په خپل منځ کې خبرې کولې، او دلته به زینب او مریم په خپل منځ کې خبرې کوي. دلته به د اصطلاحاتو سره آشنا شو چې که مؤنث د ځان لپاره صيغه استعمالوي، د ځان لپاره خبرې کوي، په کوم انداز کې کوي، د مخاطب لپاره کومه څه کوي، نو انشاءالله هغې سره به بلد شو. زینب او مریم په خپل منځ کې سره خبرې کوي. لږې را لوی کم. زینب ورته وایي انا مدرسة ما مهنتك. انا زه، اول به همداسې ولولم او بیا به چې دی معنا وکم. أنا مدرسة ما مهنتك. أنا مدرسة أيضا. في أي مرحلة تدرسين؟ أدرس في المرحلة الابتدائية. وفي أي مرحلة تدرسين أنت؟ أدرس في المرحلة المتوسطة. هل لك أطفال؟ نعم لي أطفال. كم طفلا لك؟ لي 5 أطفال. هل تحبين عملك؟ نعم أحب عملي. أنا أحب عملي أيضا. رازم وسي ستيب باي ستيب تحت اللفظ معنا كو أو د جملة معنا هم كو. أنا ز مدرسة خونكي يم. ګوره یو مدرسه ده، دې ته به ستاسو سوچ وي، دلته وګورئ دا شد دی، دا مدرسه نه ده، مدرسة. مدرسه مدرس خونکی، مدرستون خونکی خزینه خونکی. انا مدرسة ز خونکی یم. ما مهنتکی. ما څه مهنه وظیفې ته ویلی شو، څنګه پښتو کې وایو، لکه یو چا ته وایي ستا بخش کومه دی، ستا مسلک کومه دی که نه، او مهنه حرفې ته وایي، لکه یو څوک نجارم کېدی شي، یو څوک آهنګرم کېدی شي، مختلفې وظیفې دي. خو دلته به په وظیفې د وظیفې په معنا باندې واخلو، په دې هیله چې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاستئ. اوس هغه لفظ زما ذهن کې نشته پښتو کې دقیق ورته څه وایو. انا مدرسة زه ښوونکي یم. ما مهنتک، ستا وظیفه څه ده؟ انا مدرسة أيضا. انا زه مدرسة ښوونکي، أيضا هم. أيضا بعضې وایي که نه چې وایي فلانکی چې دی معلم دی، فلانکی معلم دی، ایضا ورته ولګوه، دوه نښې نه وي، داسې داسې ایضا. هغه څه معنا؟ هم، یعنې زه هم ښوونکی یم. او بخې ښوونکی نه، ښوونکي، ځکه چې ښځینه ده، مریم ده، او مدرس نه ده، مدرستون ده. انا مدرسة أيضا. زه هم ښوونکی یم. فی په ای کوم مرحله، پښتو کې مرحله وایو، تدرسین درس ورکوي یا ښوونکي. مرحله دلته که دقیق ښه معنی راواخلو، دقیق نه ښه مرحله، خو پښتو کې مرحله ده. لیول ورته په انګلیش کې ویلی شو چې کوم لیول ته درس ورکوي که نه. مونږ ابتداییه لرو، متوسطه لرو، ثانویه لرو. عین نمونه په عربي کې هم دي، الابتدائیه، المتوسطه، الثانویه. نو پښتو کې هم دغه کلمې شاید یا ښایي همدې د عربي ژبې نه راخیستل شوي وي. فی ای مرحله تدرسین، په کومه مرحله کې، په کوم لیول کې درس ورکوي یا تدریس کوي. مریم ورته وایي ادرسو، درس ورکوم، تدریس کوم. في المرحلة الابتدائية، په ابتدائي مرحله کې. أدرس في المرحلة الابتدائية، په ابتدائي مرحله کې درس ورکوم یا تدریس کوم.
اوس مریم د زینب نه بیرته پوښتنه کوي وفي ای او په کومه مرحله کې تدرسین تدریس کوي انت ته. وفي ای مرحله تدرسین انت او ته په کومه مرحله کې درس ورکوي. زینب ورته وایي ادرسو تدریس کوم درس ورکوم فی المرحله المتوسطه په متوسطه مرحله کې. عموما فکر کوم چې متوسطه وم اتم او نهم صنف دي. لسم یولسم دولسم ثانویه دي او د دې نه لاندې صنفونه چې دي هغه ابتدایه مرحله کې راځي. زینب ورته وایي ادرسو ګوره ادرسو زه درس وایم ادرسو نورو ته درس وایم یعنی تدریس کوم فی المرحله المتوسطه په متوسطه مرحله کې. اوس زینب ترې پوښتنه کوي ځکه چې وظیفه هم کوي او بیا داسې وظیفه چې معلمه ده یا ښوونکې ده پوښتنه ترې نه کوي هل لک اطفال هل آیا لک ستا شته اطفال ماشومان هل لک اطفال آیا ماشومان لري آیا ستا ماشومان شته دواړه معنا او ترجمې صحیح دي. مریم ورته وایي نعم هو لی اطفال زه ماشومان لرم هو ماشومان لرم. زینب ورته وایي کم طفلا لکی داسې نه وایي لکه ولې ځکه لکه مذکر لپاره دی. کم څو طفلا ماشومان لکې ستا دي کم طفلا لکې ستا څو ماشومان دي یا پښتو کې وایو څو ماشومان لري یا ماشومان دي څو دي. مریم ورته وایي لی زما دی لی خمسة اطفال پنځه ماشومان لی خمسة اطفال پنځه ماشومان لرم یا زما پنځه ماشومان دي. زینب پوښتنه اوس ترې کوي هل آیا پاس چې کله د نارینه و ترمنځ خبروانو یو بل ته ویل هل تحب عملک داسې وکنه اوس چې ښځینه دي نو دوی څه وایي هل تحبین عملکم نه عملکی نو تحبو په تحبین بدل شو. ما مخکې درسونو کې هم تاسو ته ویلو چې کله مخاطب یا خطاب وي تاسو چا سره خطاب کوئ نو د تحبو یا هر کلمه هر فعل چې وي هغې کې البته که مفرد وي یو ښځینه سره خبرې کوئ یا او نون په آخر کې ورسره یو ځای کوئ نو همداسې بشي لکه تأکلو تخورې تأکلینا که ښځینه ته وایو چې تخورې. نو هل تحبین عملکی آیا خپل کار خوښوي آیا خپل کار سره مینه لري آیا خپله وظیفه دې خوښیږي دا ټول د دې معنا دي. نعم احب عملی هو زه خپل کار خوښوم هو خپلې وظیفې سره مینه لرم هو خپله دنده مې خوښیږي دا ټول د دې معنا دي. انا احب عملی ایضا زه هم خپل کار خوښوم زه هم خپل کار سره مینه لرم ایضا هم. نو دا وه 145 نمبر صفحه ان شاء الله بله صفحې ته به انتقالیږو خو په راتلونکي درس کې نو محترمو ورونو او خویندو زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل ان كنا احياء والى اللقاء القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.